ما که پخله درته د مینې اظهار کړی نه دی تا مې د زړه د درزېدو نه انکار کړی نه دی لکه چې تا پسې مې دواړه سترګې سپینې شولې دومره په ژوند کې ما د چا انتظار کړی نه دی هیڅ نه پوهېږم چې سبب د کړېدو مې څه دی ما خو میږی چرته په ژوند کې ازار کړی نه دی ته چې ما ته په خوند خوند داسې خبرې کوي هغه سړی خو په سړو کې چا شمار کړی نه دی نن ویل زما لایکه خفه کېږي بنا ما په مین سړي تر اوسه اعتبار کړی نه دی انبار چې دی ګلونه کړم جوړ چې درته ستورونه خالونه کړم زلفو کې انبار چې دی ګلونه کړم جوړ چې درته ستورونه خالونه کړم تا ته زه راښکته چې سپوږمۍ کړمه ستا په ښکلې پوزه یې نتکی کړمه بیا به دا زما مینه منې که نه ما نه خپل جانان به جوړوې که نه ما نه خپل جانان به جوړوې که نه ننګي کړما پورې چې په وینې د زړګي کړما سترګې دې نری نری چې تورې کړم دواړه چې تیارې سړې خورې کړم بیا به پیچکونه لګوې که نه ما نه خپل جانان به جوړوې که نه ما نه خپل جانان به جوړوې که نه تا باندې مینه یم تا سره یاري کړمه ښکلې یم سپرلې یمه ګل به دې ځواني کړمه ښکلې یم سپرلې یمه ګل به دې ځواني کړمه شفق رنگ کړما زلفې دې یو بل سره په جنګ کړما بیا دې شنه بنګړي پلې چو شور کړما جوړ درنه یو سم تجمې اور کړما ما به خپلې خوا ته پرېږدوې که نه ما نه خپل جانان به جوړوې که نه ما نه خپل جانان به جوړوې که نه ستا د ارمان ناوې یم یار د بل جانه یم سامینا چې هیره کړم دومره بې وفا نه یم سامینا چې هیره کړم دومره بې وفا نه یم
رچ پنکری زو د منګول کړم جوړې تر سندري او غزل کړم خور چې د پسر د مين شال کړم بیا د ترا کوز د بوډه ټال کړم ځان سره به ما په زنګوي کنا من خپل جانان به جوړوي کنا من خپل جانان به جوړوي کنا ستالي ونه مینه تا یار سلام کوم زړه می اوسه ګتل ډېر د احترام کوم زړه می اوسه ګتل ډېر د احترام کوم څه سوچونه کې نه سوچونه مې نه کول هسې سوچ مې کولو چې ګوره دا جاړو د شپې وهل دا اوبه دی ښه خو بیا هم غولی مې دله پاک کړو زه خو دې جارو کو که نه ورشه اوس تنور م واچوه تنور ځکه نه څه ته ولاړې راځه ما ته وګوره زه هغه کور ته نشم تللی ولې زه تا ته څنګه ووایم هلته کې بلا ده بلا بلا د څه بلا زما دویمه ښځه ستا بله ښځه هم شته دی او تا دې نه مخکې واده کړی دی او اوس د لالا تواس کومه لالا چپ چپ خدای او رسول ته وګوره هغه جلاد ته خو ما اواز کوه که نه ما ته وګوره زه د خپلې دویمې ښځې نه ډېر زیات تنګ یم ډېره بدتمیزه او بد اخلاقه ده که تا زه د هغې نه خلاص کړم که نه نو ما دې خدای وویل چې عیش به در باندې وکړم عیش ښه نو دا خبره ده اوس زه پوه شم او دا چاړه آفرین اوس راته د ټاپا خور ښکاره شوې زه آزاد شوم د ارزي نه اوس ته پوه شو هغه راځه چې ځو راځه خدای په خیر که اشنې کیلې روږي څوک ده دا جینۍ ولې زه درته ولې ویم دا به درته پخپله ووایي که نه ووایه ورته ولې ستا خوله ماته ده څه زما خوله کې ګومړي دي دا ګومړي به دې زه سره وباسمه توبه خدایه ما ته خو زما پیر ویلي چې یو هفته به ښځې ځان سره خبره نه کوې زه چپ ای جینۍ څوک یې ته د ارسلا خان ښځه څه ډوبه شي همدا به تا ویل که نه دا جینۍ څه وایي د هغې نه تپوس وکړه که نه ښه نو ستا دا جرأت چې تا په ما د پاسه بل واده وکړو خبردار که چېرې تا زما په خاوند لاس اوچت که نه نو زه به تا الاړه کړم ښه نو ته به اوس ما لاړې ما وروڼه یې کسابان دي په دې سټې حلاله که ښه چې روغه در پاتې نه شي شابش شابش هذه كورتا هذا كورتا هذا خا شابش يوم ولا سبت غري ورق اخي هلا دا خو دواړه بېهوشه شوې د دواړو مازغه ګنګس شو یا الله ته به هوش کړ رام ولې ښه
زما ورځم مشوره خان ماما له چې سمه مشوره دې راکړې وه بیا دې زه د بارو نه خلاص کړم اوس دې یو بل ټکوي السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاره مشوره خان ماما ډیر زبردست سړی او ډیر زبردستې مشورې دې راکړې قسم دی منم دی والله لاس من لګاوه. ها مشوره خان ماما اوس د دې نه مخکې څه وکړم ته بل واده وکړه. دا څه یې مشوره خان ماما زه ټیک ویم د لانجو نه به خلاص شي او که بیا ډېر ځان مشروطول غواړې نو زکاتونه ورکه خیراتونه ورکه او هغې نه پس الکشن ته ودرېږه نو دغه رنګ به ته منیسټر شي. कोट बता रहे जरा को सखिया सलाखाना. वालेकुम सलाम. खैर सखिया सलाखाना खैर बखैर सखिया सलाखाना बखैर सखिया सलाखाना सखिया सलाखान जिंदाबाद. सखिया सलाखान जिंदाबाद. सखिया सलाखान जिंदाबाद. सखिया सलाखान. څه سوچ کې لاړې؟ نه مشوره خان ماما تا ټیک وویل اوس به زه خیراتونه کوم زکاتونه به ورکوم بیا به الکشن ته ودرېږم او منیسټر به شم. وای دا دواړه خو مقاسې بېهوشه پرتې دي خدایه پاکه دوی همدغسې بېهوشه ساتي وګوره دې کور کې څومره خاموشي ده څومره سکون دی. دا څه زما نوم مطلب اشنا دی او زما چې چرته مطلب نه نو هلته زه قدم نه ږدم دا زما څوک تربور پیدا شو. سخیر صلاحخان. سخیر صلاحخان اوس به زه سخیر صلاحخان سره پخپله ملاوېږم. څومره خوب یو مقاسې دي دا چېرته مړې دي. دا خو لا ژوندی ده دا یوه وایي دا هم لا ژوندی ده. زما نوم سخیر صلاحخان دی ډېر لوی لوی خیراتونه مې کړي خو که تاسو دواړه مړې شوئ که نه دومره لوی خیرات به کومه دومره چې دا سوا بابا نه واله تر جولي په جګۍ پورې به دا ټول خلک راغواړم. مرحبا مرحبا مرحبا. الحمزة الخمسون. دلته خو ډېر دي ستا بویونه. اهلا وسهلا. سبحان الله. مرحبا مرحبا. أمسة الخمسون رفل أصحابنون
رالل کلی مخونه السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه الحمسة الخمسونه تاسو دلته اوسېدونه غریبی ده بس گزاره کوي تاسو مه کوئ فکرونه تاسو له جوړ کړم محلونه ما سره ډېر دي درهمونه مهرباني ډېره ډېره مهرباني زه ځم تاسو له څه یخ راوړم دا یخ دي څه څیزونه شربتونه بوتلونه اینه کې شرابونه او توبه 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 حرام دي دا څیزونه حاجي صاحب دلته کې صرف او صرف ډانسونه ولې ولدار صاحب تا ته پته نه چې د فچواري لګېدلې تماچه دې په غاړه اچولې ده او کوک روانې ولدار صاحب ما سره آل پاکستان لیسنس دی پرېږده لیسن مې سنه په د فچواري کې لیسن چا راوستي دغه دی ولدار صاحب مله د دې میاشتې ته وګوره زه لاړې برېتو خو زه تر کومه به د قانون نه بچ کېږي الحمسة الخمسون الحمسة الخمسون کراکور ماما ولا سوكه ما تدري شو الحمسة الخمسون دلته د هر چا غړ بریتونه زما د بریتو توهینونه دلته ټول پښتنونه او د ټول همدالتونه که نور د څه وویل نو ګوره دوړکونه الحمسة الخمسون روبۍ ته ځونه په ما دلته د خدای فضلونه او بیا زما دوه ښځونه په هغې به سکونه ګوره که تا سره نور کسانی هغه ګورونه او تاله به پکې کمیشن درکونه الحمسة الخمسون نمړه والله چې دومره مالدارونه چې تا به چې کړی نه سوچونه بیا خو را واچولې آسونه الحمسة الخمسون راځه اشنا راځه وایي تنن پس مونږ غواړو خپلو کې رضایي ټیک ده تنن پس مونږ له خپلو کې اتفاق پکار دی او تا ټیک ویلي په اتفاق کې ډېر برکت وي اوس چې ارسلا خان کور ته راشي که نه نو ګورو به ورسره تا بالکل ټیک وي یو ځل د کور ته راشي نو ګورو ورسره یو کار نه کوو کم یو کار داسې کار کو خطرناکې چې ته به د خپل رور راغواړې او زه به خپل رور راغواړم بس ټیک ده